محمد هلال وایي چې زما دا خویندې میندې وې زما چې دی نو کور پې دا خراب شو. ملګرو هلال بهاي چې دی نو هغه بیان هم راغی چې هغه د خلکو په باره کې څه وایي چې هلال بهاي چې دی نو ډېر خلک بچ کړی دی که نه محمد هلال خدای ولې نه دی بچ کړی نو هغه یې مکمل حقیقت ښکاره کړی. محمد هلال بهاي وایي که نه وایي د سیګنلو مسله وه د دې وجې نه چې دی نو ما ته پته نه ولګېدل که نه دغو کسانو پسې به زه تللی او دا ما بچ کړی ملګرو. هلال بهاي وایي که نه وایي د سیګنلو د مسلې د وجې نه چې دی نو موږ ته چې دی نو دغه مسله راغله. وایي دا کومه کسان چې وړلي دي په دې کې زما خویندې میندې دي او په دې کې چې دا څومره کسان وړلی شوي دي که نه او په دې باندې زما کور وران شوی دی او زه پرې ډېر زیات خفه یم. هلال بهاي وایي که نه چې وایي ما یو کس سره وویل زما سره خپل ګاډی هم نه و او زما سره صرف دغه کښتۍ وه په دغه کښتۍ کې به زه خلک بچ کوم. زما سره ګاډی نه و ما یو کس سره وویلو هغه چې دی نو زه ویې وړلم او زه لاړم ما دا نور کسان بچ کړل خو ما ته دا پته نه وه چې په دغه کسان دغلته هم کسان دي او هغه چې دی نو په تکلیف کې دي. بیا هلال بهاي وایي که نه وایي زما پلار چې دی هم دغه کار کولو دا خلک به چې دی نو د اوبو نه راایستو او د خلکو مدد به یې کاوه. هلال بهاي وایي که نه زما چې دی نو 3 ورونه دي او موږ 3 ورونه چې دی نو د خلکو مدد کوو او د اوبو نه راوباسو څه مسله ورته راشي نو موږ هغه مدد کوو. هلال بهاي وایي که نه دا خبره پکې هم کړې ده. هلال بهاي وایي که نه وایي زه د غریب کورنۍ سره تعلق ساتم زه یو غریب انسان یم خو زما د خلکو د مدد خوښېږي لکه چې زه خلکو مدد وکړم او خلکو د اوبو نه راوباسم او خلکو چې دی نو څه تکلیف ونه رسي زه کوشش کوم چې د خلکو مدد وکړم. نو هلال بهاي وایي چې ما له په دې کې ډېره زیاته مزه راکوي او زه د الله د رضا دپاره دا کار کوم او زه د څه داسې کار نه کوم چې زه پې ریاکاري کوم صرف د الله د رضا دپاره کوم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په سوچ کې چې کومه واقعه راغله نو هلال بهاي بیان راغی. هلال بهاي چې دی نو ډېر کسان بچ کړي دي 50-60 کسان چې دی نو هم بچ کړي دي. اوس دا چې هلال بهاي بیان راغی هغه وایي چې که نه وایي ما ته پته وی نو زه به تللی وی او ما به خپل بھرپور کوشش کړی وی او دې چې دی نو کومه سیلګري چې سیالکوټ نه چې کومه کسان راغلو دا ما ضرور بچ کړي وی. په دې کې دا کومه خویندې میندې دا ټول زما دي زما کور پې خراب شوی دی زما کور چې دی نو دا پې لوړې بوړې شوی دی وایي دا زما میندې خویندې وي. ملګرو دا چې دی نو دا هلال بهاي بیان راغلی دی او په دې کې تقریبا د 11 جنازې وشوې 4 کسان چې دی نو هغه اوس هم لاپته دي او دغه کسان چې دی نو ملګرو افسوس خبره دا ده چې دی په داسې حالات کې راوړي دي که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. دا نوي معلومات راغلل د سوات د واقعې په باره کې تاسو په دې باره کې څه وایئ چې اصل ګناهګار څوک دی په دې